دوستانو تاسو ته په دې ویډیو کې یو څه داسې معلومات درکوم کو څوک واده کوي نو دغه څلور کارونه په ښځه کې خامخا وګورئ ځکه چې په واده کولو کې ډېر زیات احتیاط کول پکار دي. نو دغه ټول معلومات در سره په ویډیو کې شریکوم. ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ چې د ټولو معلوماتو نه خبر شئ. کوم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل یې نه سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلې نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در ورسي. سلامونه دوستانو، دغه ټول معلومات مو ستاسو دپاره راوړي دي چې تاسو هم ځان له د ژوند یو ښه ملګری انتخاب کړئ. دوستانو که واده سړی کوي نو د څلور کسانو خیال ساتل پکار دي چې په هغې کې ښکلا، شتمني، دینداري او نسب دا څلور شیان شامل دي. ټولو نه زیات چې نظر ورته کول پکار دي هغه دینداري ده چې ځکه چې ښکلا هم ختمیدونکې ده، نسب هم هیڅ ارزښت نه لري ځکه چې په قبر کې د نسب هم تپوس نه کیږي. او ورسره که شتمني وکتلی شي نو شتمني هم نن یو انسان سره او سبا بل انسان سره یوازې دینداري ده چې هغه به د هر انسان په کار راځي. خو دې سره نور هم یو څو داسې خبرې دي چې هغه په ښځه کې وکتلی شي نو د ټولو نه اول پکې د ښځې د صحت باره کې معلومات کول دي. دوستانو نن سبا زیاتې ښځې داسې هم دي چې هغوی ماشومان نشي پیدا کولی، یعنی د هغې د بچو سیستم خراب وي، یعنی میاشتنۍ بیماري یې بالکل نه راځي. خو چې کله هم د واده وکړي او د هلک کورنۍ ته په دې باره کې پته نه وي او د ماشومانو د راوړلو قابله نه وي نو بیا سړی کوشش کوي چې بله ښځه وکړي، نو بیا په کور کې نه ختمیدونکي مشکلات او مصیبتونه را پیدا شي. او ورسره د تعلیم خیال ساتل پکار دي. ښځې بیا د بچو پرورش هم په یو ښه طریقه وکړي. دوستانو دا د نن ورځ معلومات چې در سره مو شریک کړو. مننه کوم چې ویډیو مې سره تر اخرې پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې د الله په امان.